قدرمنو افسر خان چې د پښتو یو مشهور اداکار او په ډیرو مزاحیه فلمونو کې ډرامو کې کار کړی خو هغه سره د مرګ په وخت کې چې کله هغه وفات شوی دی یا وفات کېدو او کله د هغه جنازه کې د نو داسې دردونکې حالت داسې دردونکې کار شوی دی چې ټول خلک ډیر زیات خفه کړي دي او د ټولو خلکو د سترګو نه اوښکې روانې شوې چې دغه د دنیا حقیقت دی دغه د دنیا دوکه ده چې سترګې پټې شي نو بیا دغسې کارونه ورسره کېږي افسر خان به تاسو هم ډېر ښه پېژنئ ځکه چې د کوم پښتون نه هم پښتنو کې افسر خان به پېژني ځکه چې هغه په پښتو ډرامو کې په فلمونو کې په سي ډي ډرامو کې او په سټیج شوګانو کې ډېر زیات کار کړی دی هغه په خپله انټرویو کې داسې هم ویلي و چې زه ډېر زیات خفه یم چې زه اکټر ولیم هغه ویل چې اکټر یو داسې پیشه ده چې هیڅکله د هغه عزت نشي جوړېدی او خلک د هغه اکټینګ خوښوي خو هغه نه خوښوي هغه ویل چې پوډري او اکټر چې دی دا هیڅکله هم یو ښه ژوند نشي تېرولی قدرمنو کله چې د هغه د مرګ شپې ورځې وي یعنې په هغه وخت کې چې د هغه یو څو میاشتې وړاندې یا یو کال مخکې یو انټرویو شوی وه هغه پکې ویلي و چې زه ډېر زیات د سختو نه تېرېږم هغه وایي چې زه په دې ارمان یم چې زما بچي ښه وخوري اوسکي ښه واچوي او په ښه کور کې ژوند وکړو یو ښه ګاډی وي خو وایي چې ما ټول عمر یعنې 15 کاله وایي چې ما اکټینګ وکړو او ما خپلو بچو له داسې څه خوشحالي ورنه کړی شوه نو قدرمنو دوستانو د هغه مرګ هم په ډېر بې دردۍ کې په ډېر داسې حالت کې وشو چې د غریبۍ حالت او هغه په یو غریبانه جونګړه کې اوسېدو د یو غریبۍ کور یو چې ډېر زیات خلک یې خفه کړي خو په دې کې یوه ګیله د حکومت وخت نه هم کېږي چې دغسې فنکاران یا دغسې اداکاران چې هغوی د پی ټي وي په ډرامو کې په مختلفو ډرامو کې کار کړی وي او حکومت هغه وخت ورته پاملرنه کوي کله چې دوی روغ جوړ وي خو چې کله دوی د بیمارۍ په کټ پرېوځي نو بیا پوښتنه نه کوي حکومت له پکار دی چې د داسې خلکو پوښتنه وکړي او دوی سره مرسته وکړي